دا کښتۍ چې ټولې ولاړې دي د دې نه خوا نور هم ډېرې زیاتې ولاړې دي د زر نه دا زیاتې کښتۍ دي او ډېره غټه اډه ده دا سیزن ختم شو دا به پوره 5 میاشتې ولاړې د اګست د 15 تاریخ نه به بېرته سیزن شروع کېږي بیا به دا ودي دا پوره 5 میاشتې ولاړې او د دې وجه دا د سمندر تیز شو ګرمي شوله او چپې ډېرې زیاتې شوې موږ ته د ورم غټ غټ ورمونه وي نو سمندر کې بیا خطره ګالټې کېږي که نه نو هغې ته دا نه ټینګېږي دا وړې دي دا اوس 5-6 میاشتې ښې په ارام دلته ولاړې په اګست په اخره کې به دا بیا دننه کېږي بیا به شکار شروع شي څه په دې ځای کې ولاړې دي دا دي او دا 5-6 میاشتې به موږ دې نالۍ کې